وکسه وایږي نن مخ پر زړه وایږي که خبر نه وي خبر جنبه ځواني بیلوګي توره د نون میړو نرويږي زه دا ډېر افسوس کوم چې تو سره اته کسان ورو بیا زه ډېر ښه ګزار کوم خو ته یوې بیلوګای د ډران سړی یا جګړې کې غورې ډېرې کوي یا زیاتې بیلوګای زه غورې مړې وکړه که ونه ډر شو بیا باندې خپل یارانو ته تختې وکړه یاران خندېږي ورته زه دا د اوس وو یا جنګ ته نه دی وتلی بیا غورې شروع څنګه چلې ځوانه ګزار ورته زموږ خیرخانې کې دا عادت دی وال ګزار وکړه زړه کې درمان پاتې نشي بیلوګای ډېره کارونه بریتونه دوی ته څو ښځه دې مخ نه وري پلار وکړه ته خو اوسه پورې کور نه یې وتلی که بیا اوس یاده مېږي اوس یې پټوي زه ټول ګزارونه څه ته ورته وال ګزار ته ودرېدم میدان کې نظام ورته لا کړه هغه طرفه و دنیا کې میړه پسې خاندان دی په درجات خاندان ویره غړي کیږي دا اوسه لکه پر سړي سکول کاسه دا ته جګړې څنګه ور باندې راغو ته منډه کې گزار وکړو یو شل بیلوګي ته نه لاړ کو د بل شي صغرو کې تاو کو لاس قدم اده درجات دی بیلوګي په ماس کې پاتې شو بلوګای کا وس ورته وزروي نه ته نزا خاخه کړی د تورا و د صغرو کې رجا دا کوشش کوي چې دوره ځوان د نږدې کڅ د توري گزار کوي ی بیلوګي ورته څړ شوې د بل ورته مو سامي په د تنبوان راوخه ی میروګي رنګ جوړ شو لکه څوک څه دوسو گزار یاونه کو بیا پته خالي څنګه ورته نږدې شو داته غربینی ورته ګوت یو ولي ور دي زمو په خدای کسان یې سره وتختې بیا به نه پرېږم هغه شورا زه د پوری په اختیار خپل وروره د راجا د پرې خرونه ده یا بیلوګیا د راجا د پرې خرونه ده پچلو کې د تربرو باندې کیسې دي یا تربر سلیم ده وکسه منه د نن مخ پر ځل کې منه د ته د تورې په اختیار له بلوګي وروره درجاري پر خلونه ده پرې نګدري بلوګای کیږي ته خو نه رانګ زه ته مونږ ته تختون دوی چې د جه پر خلونه ده ته مونږ کسي د قدرت کار کسا هغه د زندانو زمانو وسلاله چې د سلنګ منډه وکا و د ته پنځای غوړي کې چې ولې د بلوګي ورته کنه د سترګي ورته وغړو ولې ګړو ولې کېدو ګورېزه ته پنځا دی وی بسا چې د کوشن اندر راوکا یکیو کرتوس ورکه اے خونه درانګ بیاړ کی ویلو چې د کرتوس ویر والا اول په والا کې کبه نه ویل کې د لیا دوره د نه په کروڑ شي چې د تنبو ته وته چې کله خپل روند مړ کی خصه دا به پیر د مړ راجا خلاصو قدمو کې ور پسې ده ګریز کرتوس ډیر غټي ډیر کټه کرتوس زر زر ته پنځه دنده سه په منډه کې څنګه منډه کې کرتوس ویر وستو د خیمر باندې ورته ونه وا لاسو قدمو کې راجا ور پسې ده ودي ته فاده نشته چې رایا بولږي ته پنځاو بس یا خیا بعد ته څنګه دا د غوته ویر کا دې سترګې ته نه پټی کې د قدرت کور کا د هولند ور پسې د زړه سر بنی وې سلاس قدمه ورته بلوګای ته ته خبر نه ده ما سي تخته به روټو راځه ولې د سلامندون کې وګورځي د بلوګ مې روګار یو څو یارون څو کولاشه د سړی څنګه وګورځي ته خو هم دوه ته خو یارونو چا کیو ولې کاږي مې روګي دا تو کې تیر شي ورته څه توره وکړه ورا خبر شو وش په تو یارانو اپرین وی بلوګي
یا پتوری باندې سمشکول یا سنوی یا نومی سبخان ده وقت حیوان ویندن مخ پر سر که حیوان وی که خبر نه و خبر شو سپت یارانو آپ پرین وی دی بیلوگی پتوری باندې چې دغه کې ووري د مخې ځوان پس راوړا ولو راجا سپری لګتی مندوان کې ټکې پای ولا اوس نو شي سیمو د تنه له سیمو ته نټی مې لګیا ورته راغله څوره خونه له په ما ډنګه ته ته د سړی نه د سوکو ډېر پوخ لګېدلی دی ورته دوره وال ته وایم څه توپنچې ورته وښیله چې دی توپنچې کې یو کرتوس سره و وزه وکي څه بات مو څه که د ایران د مړ کي ښه څه دا د مړ بس خدای د ایرانو څه ننداره ورته وکړي چې څه د قدرت کو څه بلوګا او څه دي مړ ګړ غوندې کېدو تورې ورڅه کوي چې موت یې پرېدا څه زی واحد باندې مونږ جوړه کو ډیر باندې ستړی کړي نوس کیونه ولو ورته ته راځه پتی کیږي نه گزار باندې کی مړې تورې ته نو هغه څه 15 منټ ته دې دورا جان شي دی ځاو ها نه مړ کې پلوټ ته خبر ورسېدو چې زوی در تلون صاحب دا بلوګای چوخه پاتې چو خوشول دي کی زه غونه ډانګه څه بلو یو اوسه پوری مرغوی یا داس نو خدای قدرت کو ډیره خوشاله شپه ته کثیره کړو په خدای وی څه بلوګي دوره توره وکړه څه خرانګه سبا مخه ته مونږ بیا راځه وته دیواګه تم وخت وروته شمس الدین راجا د زوی مار نه خبر شو غاګي وکومندوان کې څاګه سړای به مو سره جنگي کې څه چوي مو پرون زوای والی کار خو نه کړو غاګ دې بلوګي دې بیا یارونو ماس کې ولور د سورې په مړ باندې نیولې دې کوي کوي سي وقت وایي نن مخ پر ځل کې وایي که خبر نه و خبر شو یارانو بلوګای د پیو مردا شرمېږي مروګای ویرا کو د سیو سکی ورکو دي ته کو ډړنګ څه خدای مړ کولو دا غټول د جدوی صاحب د تمام کوټې کې د تسړای ور کې کسې وچنا دا خو د جدوی صاحب د ځوان تبا خبر نشي دا و ختن کې ځوان تاو کو سی و ختن کې و ډوته کو ډړنګ دی غنا پتی کې بلګا ورځي چې په خاتانو متانو زنه پیګو هغه تللی وای چې مو سره هغه سړی و جنګي کې څه چوي موزبای ودی ودی چې دی خبره بوګرش ته بچو به وروځي ورته وی چې مو چې سړی مو د تنو ځای کو وربوسي بل شو اخیری میرګی ته غوساوي راغله منډه ورو چې څنګه امباله ته ویره کوټه د جدوی صاحب د نور کې سړی لیدای شي خلی دوره نظر ته زوی برابر کړي دي چلیاره ورکی کسي سوال د سپورونانو کو وات ورکې د جدوی صاحب د خونیت نه د وټوري د زر کتلو ختم نه تو دي هو ختنی ځونه تو کو عمرګي ورته ویل څوره کده و ختنی کی ورغلی بیا به ځون پسترګو ونه شي بلوګه صدا پوزیشن سره و د توره تو شو اخیر زړه تانګ شو د څه ختنی دي نه لیدای شي نو گزار پکېږي نه داس پکېږي د قدرت کار کسه د یو ختنی کی ور خطا شو زله ګورنځ دې شو هغه د جدوی صاحب د خورتم نه وا توره پراغله نور پردګور باج کو د کینلو ست نه وولو میدان کې وغوځو واره خطا نه کو چې راځه گزار ته ځون برابرولو د خپل لوسه تخرګه کې راو خوستو یارونو ماس کې ویلوړې سوره منفرخ لو سیمو مور مو پډاډه
بلوګي وکسو ټول په وینو سور دی بلوګي وکسو ټول په وینو سور دی دوه منخ په ژړانې دو څبیل شو یا مرګ پور دی وکسه پوری غار مپله چې لوانګو پور دی که خبر نه و خبر شو شپې یارانو بلوګي وکسو ټول په وینو سور دی زما پلون ځای کو څه دو په ځل خبرې دوه مې روګه غلا غلا د ورسته پلوي له خطبه درې ګزره د مذهب غونډې کی وول پوری د اوسه ته د مونږ نه ځون غر کوي دینه خاصه ته مړ و ماغه خوي د لوست وکسه کاټ شو بلوګا ورته وخنه د ودی د سړیا ور ما خطه کو یارانو ادم خان مې روګای به شغل شو رجا خپل مخه وکا وډیره خوشاله شپه تیره کا څه بل شپه ور باندې راغله بیا رجامان میدان کې ودرېدو څه د سیمارګي میدان وی چې هغه مسره وجنګي یو په بل په مخ واړولو ور دې مرګي ده و د شیخ پلنګ واسه ځوان در نږدې کو د بسی واسه پای په واړوله و دالته شپه تیره نه ادم خان لسونه ونیولو چې څنګه د ورته سوال سوال خمدالا یا پدر قبلیگی رسیگی دا پنیر یا پیرا پکیرا رسیگی دا پنیر یا پیرا پکیرا دنیگری دنیا پیوری زیزم يا ظالم بالتندى وکسه زایره په خبر زرګي زایره کده سوال مدي الله په در غبريږي رسي کې د بنیر پیره پکیرا تنه منډي کې میږي واسو وسو لاسو قدمو کې ورته ویلور دي وغال د میږي ده ډېر کارونه بریتونه وی ورتي څو وکسه ځوانه تمام راکو بدنی میسپیخ بچی تچی نواخته یا چی تچی نواخته وکسا وخیار سا پدی کسی وخیار سا تولا ڈالنا برابر کا بد پرست ته توی په اختیار سا رجاور تسرګي غړوي چې کدا بل غوتی منډره وکي دور سام گزار وکړه مرغا خدي توري سره وار وخت څنګه یو صاحب کتاب باندې په په دور دولګي د څنګه وروته د دې جدي صاحب ده वो कदामा लास्ट कदाम खत्म की नंबर तो होते हैं दसी घंटानी में सोचे जोर जोर वक्त बोल की जदा कोठे ना कोठाले नवर बाने दास की नवर के सरायली दाशी जदा खपला कोठावर सरे शरीक ने की बरसों के दाने शिवाले दसिन घंटे बाने वदरे दो पलवान दे शिवा वर्षांगे वका का कोठावर सरे शरीक का राजा का पाता दे बले बंदी दा गाड़ी वो तरफ लॉसी
چې د کومې خوځې سترګو ته جوړې کړې وي د کړکۍ کې د غربي نور وباسلو رنجا کې په ودرولو لغوړي لوګاټې نه کېږي لکه خپیانګ ته نور رجا ډکې ویلو چې تبا ځوان ته یې څه یم په دوه خپل هم بله کې ور در پسې واچولو خونه د ډانګه سره ځوان ته نه شو خبر هغه د رجا له پکړ کړ باندې وی ورته ځوانه د لوګای مګای خپل ګډېری پتانګ پدلوس دڅ بلاده مست ځوان پدلوس دڅ بلاده غننګړي دنیا په ورځي زمبنده یا زلیم بستونه وښاوله پدلو یو غراوله که خبر نه خبر زما ځوان دڅ بلاده پسې ولګه ولا دا ور لګ ورکې مړکا لوګینه تا کو کور نام څه زغ ډیر پیچونی مرګا ورته وغنه د ور دي درجه دینه ته نه خبر ویترا هغه د مرګي د ور دي زه خو ته ونی صاحب وایي نن مخ پر ځل کې وایي که خبر نه وي خبر څه شمسدینه دوخې میروګي غربین دي انو میډونه لويږي چې د میروګي نه ما ورته وغوستا او راجان خپل لور لګي زو د حوزا ادم خان میروګي غوډه نماز ډیلی په دروازې باندې لیکلي دي دوی نه کله خلاص داشي ادم خان د تنبو کې وروته ور دي زوره خبره وسما کا خو غوته ویر کا څه فیصله وشي میروګا ورته وغانده د ویتنا یو سو تیس کنه غونډه د لوګینه تان کو بیا ډاس پکاو هغه د غونډه ورته څه کسا اسرا ورته ونه کی وښمنه د نن مخفر کې مانه د وسري تو په زده میروګي درجات پر خلونه ده غوته ویر کا زده ولز بلستاني ولوجي څه پاتې ولګي راځه څه په ځوان خبره ده څنګه غوته ویر ګانه کشري ضروري ولز بلستاني د شی واغسو لکه پرويزه کس پرکات دی خبر ورسېد چې را پلوریا وولو شمسدین یا وولو زویا د غری د جنگ وغږیری
12,000 رنې زایدې دي دې رجا شپېته ایران ادم خان میروګای جنگ خاص شو پته نه ولګېده چې ایران کوم دراب ته شو ادم خان میروګای وړي پوځونه ورسره دي لوی رجا دی څه مازدیګره په دې جګړه ودغه جګړو سره شپېته ایران وکړه د دې رجا یې والور دی ولدي خنجر ورسره دی ولونو قوت ورکې دی پښتنه وکړه څنګه جاله ورتي ته پلور دا ختم دی ورورا او بعد اخیری چونس دی وساسي څنګه د میدان ته ورو وتا یو په ولونو قوت ورکې دی خنجر په مټ باندې دی لاسو قدمو کې ادم خان سره ویلاړ دی حق د غیر نه ودي ته خو نه ادم خان خبر صدم خانه دا پر تدبری په اختیار سره ادم خان تدبری په اختیار سره بنګړي دنیا دې ورته ځم دې یا زلیم دې وقت او خيار سره په دې کې سه او خيار سره توره ډال برابر قدم خان ته توری په اختیار سره ادم خان زنه درا ورته وکا ودسي بلیږي لکه د بچي مشاله کې زړه کې جره دې راځه خیر خاني دې دسي خدمت جګړې ته چته وځي یا به خور وی یا زړه کې کړي دې به څه خوراک زو دي باندې توری کو زوار څنګه وکړي خزانه ورنه ورته غديږي ورځي زدم خانه گزار وکړه چې کې درمان پاتې شي چاړي ګرځ میدان کې واسه نه غديږي څه 15 منټه واس ور باندې ترې دولاس ودا مې روګای پرو څنګه ورته وغړې ولي ورځي څوره څنګه واسطو وغیرہ تو وی رشتہدار دیوا خزر وتا یې رجا خیر خانی ده ودا سیمه ملي خزر نه نذیر ورته نه تیر نه کی وای موخه داس ډور باندې نه کی چې یا گزار کوو څنګه درا ورته وکا ودا جل کې ولې دا پټه باندې وتی څنګه لاسو قدمو کې میروږي ورته واس ودا ولې وغاګ دې میروږي دې ورته د دم خان هم ته کله کله را بوب وای دوه خطوري سړای نه دی دی ولې خاندار خزو مو تر مکه سمير وقاية دار غلي سرسلنا دم ملوني يا استرق سريدي وقسم بعد ده بلتنو غمو خللت سبي عم تيورا بيغلي جلي ميروغا در سره غلي ادم خان دي توري سړای نه دی ګولي زو باس ادم خان بھی کبي روغای بھی گزار وخت لکه درمان پوتو میدان کې واس ودره ولې نه ځای علاقہ کا کنګالي وو بسو ادم خان خو دې دې کو دي زورا د سي گزار ور باندې ونه کې دي مارګو و د سي گزار وکړه څه دوه هم دی ونی تندې منډه کې ور باندې راغلو د پوری پړنه سړي د استرګې ورته پټکا څنګه گزارا ته دی خو اول گزارې په کنګل باندې ته نو واخستو څه خدای د وسه
دین په دنیا ورور دی پر سړی خو دین په دنیا ورور دی زما مین خمه په ژړو یا لیدو څپیل شو وقت ور دی نیمګړی ځوان به ور دی څوک به څوک به در جریږ ادم خان زه ته ته ما یې بل سړی دی ما دین په دنیا ورور زړه کې ادم خان د ونه خلاص نه کی ومیرګي پاته غټولې دنیا ته وځه دوه ډېر ظالم دی منډه ورته خلاصه کوو میرګي نه غوېګه گاډه کوو دي زوره خاطي جما ده یې گزار د څاګ ده ورځي څه کلمه به تیرا کړي نه ورځي څه بالکل به تیرا کو درخوانه زم دې دې څه بالکل زم دې دې ډېر دوالم درخوانه څه دوه ورنه ورته مخکې شو بیروګه د خان ورته شي څنګه د دروازې باندې نو بستا هغه د پلوادو پنجره ورته جوړ کړی دی پنجره کې باندې څنګه وی راغلو د ادم خان سرګي و د درخان لاندې باندې شو لکه د ګوته کسي و د سی بچا کړي شي ادم خان والد زړې په کار شو راغو پنجره ته ویلور دی په ګور جوړي هغه د ادم خان دی ورې د درخان دنیا کې هر څنګه وخت رسي سړي وقت پریدا دنیا غمونه پریدا ته مخیره سره راغلی ادم خان هر قدم د درخنو پلي مو کېدا رنه ته مخوړه ولو ودی ته د پنجري صاحب نه خزانه پیګو چبي ور سره ده څنګه کوله خلاص کو درخانه ته نو وبسا و د وسوان دیوال ته غلی ولکه د غوتی کس نه ستیانا نه څو ملنګ نه ادم خان څنګه نه خوشاليږي کله به خوشاليږي د ورډوي لافظه ایواب ته جګړه د ورو جګړو سره ادم خان میږي وکړه د جګوانې وولو ودلوري د نراوستا کلمه ور باندې تیرا کا میټا بر سوځه خبر وروسته ولو اخته څه کوم ته د میږي مړې سوال کړي وخت دا پاته ولګي دا سره د جګوانې وولو پلاریا وولو بیا تند منډه کې ویګه ور سره ملاو کړی دی وغاګ د میږي د پکړ کړ خدي ور دي ته بلې جمعې باندې بجانګ د تخاف کړو وو د وطن خلید زدن لورو بان بدي دلي خلاصي يا دلي خلاصي وصلك زنن مخبر ذكي لوك زت مخير زر راغلي خپل ورور برشيد عمرك شاه وزت ولا زر بنيل دروم ويوي غوندي سړي زره دي مو بدي ده و تو پيسا وطن د پوشا ويګه ته نګاډه کړی دي رسخات نه کړی غاګ د میټا بس سو ده زنن خوشالي دي کله به خوشالي دي ودي چې میرګیا مور کې نه داسې ځوار ولا لکه څه
राजा में रुक गया मैं रुक गया जुब्राइल पुअजर पड़सी या पुअजर पड़सी मैं रुक गया जुब्राइल पुअजर पड़सी या पुअजर पड़सी दनिंगरी दुनिया थी ब्रिजी जमदुंदे वक्सा वाटशी नंदे वापस ये वाटशी का 10 साल मध्ये आला बाजार कबरी की मेरू गया था जबरीज पोजर पटशी शेखपरांगी माल तदपन क्लू बिलगी वर के लॉस कार्ड सोस पेते रानो वो सरादे राजालू रुद्रखानी मलंग में आदम खान मेरो गाइस पेते रान बने तो वर सिदू बदल खातू समरो هاي نر